حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک صحابي دی یو وخت کې د مدائن گورنرو مدائن لوی علاقه او د هغې گورنرو کسان رالل میلمانه ملاقات د چې رالل دی په یو زوړ کټ کې پروت و زوړ کټ کې چې د هغې بوڼ هم شلېدلی و ځای په ځای او چې خپو ته یې لاندې وکتل نو سپلی د کټ خوا کې پرتې وې پیزار اشلېدلی و او چې داسې نظر یې ورته وکته هغوی خو وې دا به ډېر لوی سړی وي ګورنر صاحب دی نوکران به بل څوک به چې نظر یې وکړه نو شلېدلی څادر پې پروت و هغې ته ټوکړې لګېدلې وې دوی د خپې نه ونیو دوی وي دا څوک څوکیدار دی ګورنر صاحب بدن نه محل کې دا څوک څوکیدار دی خپې نه ونیو ای ملګري راپاسه چې راپاسېده وایي چې خفه کېږه مه خوب نه مو ایستې ګورنر صاحب سره زمونږ کار دی څه کار دی زما دا کار دی زما دا کار زما دا کار زما دا کار بالښت لاندې کاپۍ پرته وه کاغذ پروت و هغې راواغېسته او د کنډ سر ته قلم او صحیح پرته وه او په هغې یې لیکل وکړل بیت المال سیکرټري له به ورشئ او دا به ورکې به درله درکړي وی ګورنر صاحب سره میله وکړه هغې وی چې دا خو نوکر دی دا خو پولیس والا دی ګورنر صاحب سره میله وکړه وی ته ګورنر څه کې او خط مې دی لولیکه هغې ورته غصه شو وی موږ تاله نه یو راغلي چې ته موږ ته خطونه لیږې موږ ګورنر صاحب له راغلي یو وی ښه ګورنر د قوم خادمي اعظم د قوم خادم یم که نه ښه ما دله ولیکل کړ ته سلمان فارسی وی او نو لچ پې ولګېد او ګورنر سره چیړ وکړو دا ګورنر دا جامه دا صدر دا پیزدار او ته څه وایي وی د انسان حقیقت څه دی اوله نطفة لومبی د نطفه د کم سیز نه پیدا ده د مور په ګېډه کې د څه نه پیدا دی د داسې سیز نه پیدا چې هغه د انسان نه وځي نو په اودس کار نه کېږي غسل وکړي صابین کوي و آخره جیفتن که الله دې خوشحاله نه که او قبر له لاړې نو د چینجو درنګه به یې درنګه چینجي به د کیو شي ماران او لړمانان به در کې نښتي ټوله لړومبی د انسان خېټه څخه کېږي انسان چې کله مړ شو په کټ کې په قبر کې کېښود د ټولو نه مخکې د خېټه کې چینجي وشي خېټه پړسېږي 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 څښا شي دومره خېټه وپړسېږي چې لحد ډک شي ځای نه نور چې د لحد نه بار دا خېټه وځي نو پړک چې دا خېټه وچوي دا چینجي پکې لګي دا خېټه وله وشلی وچوي چینجي لګی نو بیا رو دا چینجي روان دي د دماغو ته د په سپیمو کې روان دي د په وجود کې روان دي نو غوښه مکمل ختمه کې ویې خوري نو بیا د اډوکې خپل چینجي دی هغه ورپورې ونښلي نو موله ختم کړي او که د خدای د طرف نه په عذابي د مارانو د لړمانانو نو رب العالمین دې د هغې نه مونږ وساتي د ختم شي دا سترګې خشته ښکلې ختم شي تاسو وګورئ چې د مړي ډانچه چې وي که نه تش اډوکې غوندې وي پختی ښکاري اډوکې پټې سرمن زړه اینا دا ټول چینجي وخوري قطعا او اخره کې پې داسې چینجي ولګي چې هغه اډوکې هم ختم شي چوره چوره شي اډوکې رفات ورته وي په عربۍ کې چوره چوره شي دا اډوکې نو اوله نطفة اول نطفه اخر کې څه شی دی جیفتن مرداره که د خدای طاقت ته سره نو د الله مدد نو قبر کې د چینجو جاله ده او فی ما بینهما حامل للعذره میانس کې څه شی دی میانس کې ګوره خېټه کې د څه شی ځان نه بار کړی دی ګندګي نجاست داسې ګند په خېټه کې ګرځی چې که دغې ګند نه لږه غوندې هوا لاړه شي نو هغې د لاسه خلک پوزه پټه کړي د پلانکي نه بعد لاړل پوزه ترې پټه کړي او په خپله هم ترې پوزه پټوي او چې دسماتي ته کېرې په خپله هم ترې پوزه ګټوي نو سلمان فارسي ورته وایي چې د کم انسان حقیقت اول دغه آخر دغه منځ کې دا خېټه کې دننه بلا نو دی به څه قبر ولویي به وکړي ما له خدا خرج سپلی دلته پخپو کوم قبر کې خو نشم پخپو کولی دا خو شلیدلی صادر دی واخو مې غوسته قبر کې خو نشم ساچا ژولی په ځان شلیدلی کټ دی پکې سم لازم قبر کې خو ما سره کټ نشته ګورنري چې در کې غرور پیدا نه کړي ته عاجزي وایي نن سبا خو چې چاله یو راکوټې غوندې موټرګي والي بیا چې په لاره ځي سلام هم په چا نه اچي لوی شخصیت لوی سړی پوټینې غوندې یو کوټګی کور د لپو خدای پاک درکه د خدای نعمت ته 2 رکعاته نفل پکې وکړه
د خدای شکر ادا کا شکر دی بچی د خدای درکه شکر د خدای ادا کا نجی نه سما خو پینځه شپږ زامن دي نو سیدي رویرونه دي ما څوک طاقت دا زدا مړه ته څه شی سړیا چې خدای دې راوغورځوي قسم په خدای که دا شپږ بچي به راته پړ مخې راوغورځوي بیا به څه کوې او چې تا راوغورځوي بیا به ورسره څه کوې خلک په غرور کې کم طرف ته لاړل په قبر کې کم طرف ته لاړل زه حیران په دې کې د پیسې خلک هم خوا بوتلل دولت خلک هم خوا بوتلل څومره نشه په دې خلکو کې دولت او پیسې پیدا کړه آی دین ورځ تر ورځې نن راپاسي د پیغمبرۍ دعوې خلک کوي آی دین روزه هلته بله بله ورځ به دغه مفتي آباد کې یو راپاسې د پیغمبرۍ دعوه د پیغمبرۍ الله اکبر څه دپاره دا دعوې کوي دا دې دپاره کوي چې امریکا ویزه راکړي څه دپاره کوي امریکا ښځه راکړي څه دپاره کوي نیشنلټي امریکا راکړي مړه پیسه دومره لوی شی شو دولت دومره لوی شی شو چې ته د خدای دعوې کې ته د پیغمبرۍ دعوه کې الله یعلم حیث یجعل رسالته رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي وایي ما ته هغه ځای معلوم دی چې پیغمبري چاله ورکوم زمیدار په تخم په کم ځای کې کري چې ورته پته چې دا زرغونتیا کوي او دا زرغونتیا نه کوي چې نه کوي هغې کې تخم نه کري چې زرغونتیا کوي په هغې کې تخم کري نو هغه وجود الله ته معلوم دی چې دې کې د پیغمبرۍ تخم کرل پکار دی ورچول پکار دی او که نه دي پکار علماو پسې کنځل کبر غرور الیس بجهنم مثوی للمتکبرین الله وایي تاسو ته پته نشته چې د متکبرینو د کبرجنو خلکو ځای څه شي د دوزخ دی تاسو ته پته نشته تاسو نه خبر چې د دې کبرجنو ځای دوزخ دی او رسول الله مبارک فرمایي چې کبرجن خلک په دوزخ کې ورواچوم امثال الزر د وړو میږو په شان پوټینې به دا وجود به ولره کوټې کم پوټینې به کم لکه واړه میږي چې دي او خلک به پې د پاسه خپې ږدي او چیخنېږی به تا هغه وي چې په دنیا کې ځان پسې خپې راښکلې او مټې به دې والې ولا تمش فی الارض مرحا په ځمکه کبر سره مه ګرځه انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا که ډېرې ځان پسې خپې راکاږې دا سر اسمان ته نشي رسولی او دا ځمکه شلولی نشي د خدای چې بدی شي نو کبر یې بدی شي چې خوښه یې د عاجزي خوښه ده ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تواضع لله رفعه الله چې څوک د الله د لحاظ نه د الله د وجې نه عاجزي وکړي چې الله په عاجزۍ خوشحالېږي او په کبر خفه کېږي دله به زه عزت ورکړم دی به زه لوی کړم او بیا به سي دی به زه عزت ورکړم دی به زه اوچت کړم دی به زه وځلم دله به زه ستوري جوړ کړم فهو فی نفسه صغیر وفي اعین الناس عظیم د ته به ځان ورکوټ ښکاري لیکن د خلکو په نظر کې به لوی سړی ښکاري ځان به د ته رکوټ ښکاري دی به وایي زه خو څه شی یم دی به وایي زما حقیقت څه دی دی به وایي زما دنده ګېډه کې څه پراته دي دی به وایي خو سبا مړ شم چینجي به مې خېټه وخوري که دی به وایي زه خو څه ملا نه یم زه خو څه مالدار نه یم مړه ورشه که د ما سره یو 5 جریبه ځمکه د بل هغه د 1500 ده که د ما یو 50 جریبه ځمکه د بل ورشه هغه د کارخانه ده که د ما 100 جریبه ده خدای راکړې ده خدای راکړې ده ورشه د بل 2000 ده که د ما کارخانه ده زه ټیک شو کارخانهدار یم دا خدای راکړې ده زما یو سړي راته دا ووایي د کارخانې مالکو د کارخانې څه وړه غوندې کمپني ده ماله راځي کله کله ما ته مولوي صاحب ما کارخانه جوړه کړه وی مولوي صاحب کارخانه به خپل کار کوي وی په دې خوشحاله یم په دې خوشحاله یم چې را سره یو 40 کسان په روزګار دي خدای وله ډوډۍ ورکوي ګوره څومره ښکلې خبره ده په دې خوشحاله یم چې یو 30-40 کسان په روزګار دي خدای وله ډوډۍ ورکوي او په دې خوشحاله یم چې ماسپښین وخت شي بانک وشي کارخانه کې ټول مزدوران دوی کار به پرېږدی او د جمعې لمونځ وکړم او په دې خوشحاله یم چې مازدیګر بانک وي ټول لاشي او د جمعې لمونځ وکړم او په دې خوشحاله یم چې د تبلیغي نصاب پروت دی ماسپښین نه پس هم تعلیم کېږي او مازدیګر نه پس هم تعلیم کېږي او په دې خوشحاله یم چې پیسه ګوتو له راشي چې د جومات کې ورکړم مدرسې له ورکړم د خدای په لار کې خرچه وکړم ماشاءالله دې ته کارخانهدار وایي دا نه چې کارخانه منع نه ده مال جیداد منع نه دی خو دا ووایه چې دا د خدای فضل د خدای احسان دی په ځان کې به کر نه پیدا کې غرور به نه پیدا کې زمونږ په دې عربو کې سعودي عربو کې په دې عربو کې ما لیدلي دي په هغې کې یو صفت دی بس خدای چې په چا آبادی په دې وجه ما یو لیدلی د په هغې کې دا یو صفت ادا چې چېته خادي وي یا چېته ډوډۍ وي نو چې دا میلمانه وخوري نو دا د عربو دا شیخان دا لوی خلک د دې خپلو عمالو مزدورانو سره یو ځای کېږي او هغه پس خورده چې کومه ډوډۍ پاتې هغه خوري دا ما لیدلی
دا د عاجزي ده که ټیک ده نقصانات دلته هم ډېر دي ډوډۍ ډېره ضایع کېږي ګړان چیلې لال کې ګن ته وغورځوي او پکې به وي کبرجن به هم پکې وي داسې به هم پکې وي چې په خپلو عاملانو به ظلمونه هم کوي دا نه چې ګنې ټول یو شانتي دي خو دا ما دوه درې ځای لیدلي ځکه د خپل چې شمدید خبره کوم دې ته عاجزي وایي فهو فی نفسه صغیر دې ځان ته رسول الله مبارک فرمایي دې ته ځان ته رکوټې وایي ځان ورته رکوټې ښکاري ځان ورته کمزور ښکاري وفي اعین الناس عظیم د خلکو په نظر کې ستوری دی ځلنده خلک یې قدر کوي عزت کوي خلک ورته نږدې کېږي ورځي ورته او من تکبره چې چا کبر وکړه کبر وضعه الله خدای به یې ذلیله کړي زه نه ویم رسول الله مبارک فرمایي دنیا کې به هم خدای ذلیله کړي آخرت کې به هم الله ذلیله کړي او فهو فی نفسه عظیم دې خو ځان ته ډېر لوی وایي دې خو ځان په دې خپې راکاږي دې خو بل ته په د سپک نظر ګوري دته خو ګاونډي دته خو غریب دته خو مزدور دته خو یو کمزور امسایه او دته خو یو لیبر او یو کمزور سړی غریب د نظر نه یې سم نه راځي غټې غټې خبرې به کوي زه دا مې مړه مې او زه پکې سي زه دا او وفي اعین الناس د خلکو په نظر کې څه شی دی د خلکو په نظر کې کمزور دی بیکاره دی حقیر سپک دی ځان ورته لوی ښکاري وفي اعین الناس صغیر او رسول الله مبارک فرمایي خلکو په نظر کې ډېر رکوټې دی خلکو یې مړی دی غټو خبرو ته یې ګوره وایي که نه وایي چې بار روز هغه مخ یو غږ نه کوي سر جي ورته وایي ښه جي ورته یېرېږي تی که نه خو چې بار روز یې دې غټو خبرو ته یې وګوره مړه دته وګوره دا غټې خبرې چې مړه دا څه شی دی دا خلکو په نظر کې سپکي سپک څوک ورنږدې نه رسول الله مبارک فرمایي دومره د خلکو په نظر کې سپکي چې هو اهون علیهم اهون علی الناس من کلب و خنزیر چې د خلکو په نظر کې د سپي او د خنزیر نه بدتري چې مړ شي خلک یې مړه سپي وروکې که خره چې مړ شو هر چاته به یې خوله ور اچول هغه وخت به غپ غپ یې کول وایي که نه وایي چې مړ شي خلک وایي خره چې دې خنزیر نه خو خلاص شو پټ وایي د هغه مخکې نه وایي د هغه بچو ته نه وایي ای دې خنزیر نه خو خلاص شو مړه چې دې سپي نه خو خلاص شو هر وخت کې به غپ غپ کول په لاره به دې سوفله شو تلې ملا پسې غپ غپ جومات پسې غپ غپ مدرسې پسې غپ غپ ګیري پسې غپ غپ پټکي پسې غپ غپ مړه یو لس شل روپۍ ورسره دا غپ غپ به یې کول غپېده به لکه سپي په شان خنزیر غوندې به غپېده خره چې دې خلاص شو طبراني بیهقي امام بیهقي یو کتاب دی د هغه سنن دا حدیث یې په هغې کې راوړلی نو کبر به نه کوې لویي به نه کوې مال درکه بچی درکل د لویي په هغې باندې کې نه د خدای شکر ادا که سجده ولګوه پیسه او موټرګي خدای درکو د الله شکر ادا که هر وخت الحمدلله وه چې بچي ته ګورې وی الحمدلله چې مال ته ګورې وی الحمدلله چې دولت ته ګورې وی الحمدلله موټر ته ګورې بنګلې ته ګورې وی الحمدلله لا حول ولا قوة الا بالله خدای زما د طرف دی دا تا راکړي دي ته ګوره چې خدای نعمت زیاتوي که نه زیاتوي کبر غرور ډېر خطرناک شی دی فرعون وکړو څه چلی ورسره وکړه الله الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتي موسی علیه السلام چې ورغی موسی علیه السلام ته څه وایي لکه اوس هم یو سړی وایي دړه خوارچنګي مولا دا خوارچنګي تا سره څه دي ملا صاحب تا سره څه دي هغه وایي الیس لی ملک مصر د مصر بادشاهي زمانه ده ورې قبر ته وهذه الانهار تجري من تحتي مع لاندې مې دا نهرونه نه بهېږي واقعي زه چې مصر ته لاړم او مې کتل نو د دې دریای نیل نه ځای په ځای باندې دا ناقې بېلې شوي دا نهرونه واړه نهرونه بېل شوي دي یو نهر په غاړه مونږ هغه فیوم ته هم پکې لاړو واړه نهرونه د دې اوبو دپاره او بخور دپاره دې بېل شوي دي دي ځای په ځای د فرعون محلاتو جمې به یو ځای تېروه وړی به بل ځای تېرو ښکار له بلان دمه به بل محل کې کوله ځای په ځای د محلاتو یو ځای بل ځای نو تاسو نه ګورئ مصر بادشاهي زما ده او دا نهرونه دي زما د محل لاندې تېرېږي را تېرېږي چې کومې محل و چې هغې کې موسی علیه السلام لوی شوی د هغې سره هم نهر تېر شوی دی هلته هم د دریای نیل یو چوا بیله شوې ده دا مخکبر به یې کو که نه به کړ او موسی علیه السلام ته یې لاس داسې وړقو په یې ګوره زما په دې لاس کې بنګړي دي ملا صاحب بنګړي دي تا سره بنګړي شته څونه کبر یې کو لیکن رب العالمین چې راونیوه نو هغه چې وي نهرونه مې دا محل لاندې بیږي هغه نهر پې د پازه شو او دی پکې لاندې غوپه شو بحر قلزم تریخ دریاب سمندر کې خدای غرق او تباه ته کبر او غرور کې نشه کې ته بادشاه غرور کې ودلیدل تا نن د دنیا بادشاهان کوم ځای کې پراته نن په خپل وطن کې دی نشته ستا د ملک د بادشاهانو او د وزیرانو
ته پکېږې امام ځای نشته نن خپل وطن کې ټول بار تخت را تختی څوک یو خوا تختی څوک بل خوا تختی څوک یو ځای پټ دی څوک بل ځای پټ دی ولې خدای ښایي پرون چې تا ته چا سلوټ کاو او پروټوکول به یې دله درکاو نن د هغه نه تختې پټېږي پرون په لاره به روانې پولیس به درته ولاړو ټول روډ به بند کړی ولې گورنر صاحب را روان دی روډ به بند وزیر اعلی صاحب را روان دی روډ به بند نو وزیر اعظم صاحب را روان دی روډ به بند نن وفاقي وزیر را روان دی ښځه به هم غریبه په موټر کې پرته وه ډاکټر له بتله دا روډ ولې بند دی او بعضې زنانه به په لاره ماشوم کېده روډ به بند ولې بند دی صبر وکړه وزیر اعظم صاحب روان دی صبر وکړې وزیر صاحب روان دی او چې ته پولیس به هغې پورې غریب سر باندې لاس یې ښودی هغه به ورته کتل هم نه ولې د هغوی خپله ډیوټي ده فوجي افسر به راغی ورته به سلوټ به وکړه ولې د هغه خپله ډیوټي ده نن هماغه پولیس په ورځي او لاس ته ولې زنځیره چې یې کړی او راکاږي یې د دنیا بادشاهي ده بادشاهي هغه ده چې د رب العالمین ده د ختمیږي نه ابه د قیامت په ورځ باندې الله اعلان وکړي لمن الملک اليوم نن بادشاهي د چا ده راولئ هغه بادشاهان چې چا به یې د عربو بادشاه او چا به یې د عجمو بادشاه راولئ چا به یې د پاکستان یم او چا به یې د هندوستان یم راولئ چې هغه چا به یې د امریکې یم او چا به یې د روس او د چین یم راولئ شته هېڅوک به جواب ورنه کوي هېڅوک به دا ونه وایي چې ته څوک یې او څوک نه لمن الملک اليوم بادشاهي د چا ده نن الله به په خپل آواز وکړي په خپله به آواز وکړي لله الواحد القهار نن بادشاهي د هغه ذات ته چې هغه یو دی او شریک نه لري د هغې ذات بادشاهي د لله الواحد چې یو دی او القهار زورور دی نن د هغه مخې ته څوک نه شي ودرېدی نه مخکې ودرېدی شي نوس ودرېدی شي بادشاهي الله سره فن کوي بادشاهان هم کبرجن دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حدیث دی ثلاث درې کسان دي لا یکلمهم الله ولا یزکیهم یوم القیامه درې کسان دي خدای به ورسره د قیامت پر ورځ د رحم خبرې نه کوي ګورئ ښه ده درې کسان دي لا یکلم الله یوم القیامه قیامت پر ورځ به الله د فضل او د کرم او د رحم خبرې نه کوي هلته خلک رحم ته محتاجه دي ولا یزکیهم یوم القیامه قیامت پر ورځ بیا خدای د ګناه نه پاک نه کوي درې کسان څوک دي یو شیخ ظالم چې دی بوډا دی او بیا هم زنا کوي ځوان لم ګناه ده ځوان لم دا نه چې زنا جایزه ده هغه لم ګناه ده خو چې بوډا شوې ظالمه نو ته ولې زنا کوې د سترګو کوي څوک دا اندام نشي کولی د بوډاګان د سترګو زنا کوي د غوږ زنا کوي د ژبې زنا کوي ته خو بوډا بس که نه خدای ته وګوره بس ځواني کې هر څوک که نه ځوانۍ کې خپله ځواني غرقه کړه د الله عبادت ته ونه که نیکبخته اوس خو جومات ته وخېږه تصبیح راواله که نه بس څه که نه څه کې نو چا نه ګټې بس اوس د بچي د الله ګټي بس لوڼه دې واده کړي دي هغه زمانې پیشه هغه پیشه زامنو دې ودونه کړي ځان له ګټي نه ګټي خپل کار به کوي وخېږه جومات ته اوس الله یاد که تصبیح راواله ذکر وکړه بس که اجره دې اوس پرېږده اوس اوس هم ته په اجره کې ناست او دوه بالښته راته سر ته پراته دي او درې درته لنګې ته پراته دي او په خپلو نوکرانو همسایهګانو اوس هم ظلمونه کوې اوس ظلمونه مه کوه بس دی سبا بل اوس قبر ته روان اوس لږ خدای نه مخکې نیکبخته بل اوس قبر له روان اوس پرېږده به دا هر څه دا هر څه دي پرېږده ګورې که فالجو والې قسم په خدای که دې بچو د وجود پاک کړ ډېر غټ غټ خلک مې ولیدل نوم درته نالم ډېر غټ غټ خلک نوم درته نالم چې کله داسې بیماری اووال چې هغه بېهوشه پراته دي قسم په خدای قسم مې ته جومات کې وخوړه چې د هغوی اندامونه د متیازو نه بیا نرسانو او نوکرانو پاک کړي بچو او نوسو وله ګوتې هم نه دي وروړی داسې نومونه او راباندې مه اخلی بده خبره سپکه خبره ده مسلمان به پرده چې مسلمان بېزتي به نه کړي هسپتال کې پروت وي دا کور ته بوځه نه پیسې ورکوي نرسانو له تاسو یې خدمت کوئ هغه د هسپتال عمله غریبانان هغوی به چا څه کوي هغوی ول اندامونه پاکوي او کور کې وله بیا نوکره ساتلي راشه دا مور خدمت پې کوه خپله لور خپل اینګوره به ورته نه نږدې کوي او هغې بابا له مزدور ساتلي راشه د صفایي کوه مزدور وله صفایي کوي خپل زوی م ورته نږدې کېږي بس ته که نه دونه دې دغه بچو له وګټله نور قبلې ته مخ که نیکبخته تسبیح لاس کې واله قرآن راواله ذکر وکړه الله ته لږ ځان نږدې که شیخ ظالم نو یې بوډا او بیا هم زنا کې او زنا یوازې د اندام نه ده د سترګو د خولې د ژبې او د سترګو دا ټوله زنا په دې کې مبتلا دی یو دقه شو بل څوک دی ملک جبار بادشاه کبرجن بادشاه ته بادشاه سره کبر ولې کې ته خلکو بادشاه مقرر کړی جزي پیدا دی
عاجز که چې د خلکو خوښ دعا درته وکړي. ته بادشاه عاجزي ځان کې پیدا کا، کبر مه کوه، لویي مه کوه. د فارس د علاقې نه استازي رالل د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خواله. حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، او داسې بادشاه و چې فارس او چې دی به مدینه کې لقېده نو فارس به ورسره هلته لقېده، خلک د دومره یېرېدل، دبه ووتې خلک. او چې راغلل هغې وي چې دا به په لوی محل کې پروت وي او د ده خو به لوی پروټوکول وي، دنه به پولیس او فوج به ته ګیر چاپېرې لکه څنګه چې د هغوی بادشاهان به او دنه خو به وینځې او غلامان ګیر چاپېره ته وي او ده خو به بنګړي او تاجونه اچولي. ورې عمر دی رضی الله تعالی عنه، ده ته خو به رسېدل هم ډېر ګرانې چې څنګه راله چا تپوس وکړه امیر المؤمنین عمر به کوم ځای ومونو. یا هغه مخامخ چې پروت دی هغه عمر دی. چې ورلل الله اکبر نو په یو سوري په خاورو د پاسه پروت و، په خاورو پروت دی. اوهو مونږ خو وایي چې ته امیر المؤمنین عمر یې، وایي د مسلمانانو خادم عمر یې مو. مونږ خو دا خیال و چې تا ته به څومره پروټوکول به او تا ته به څوک څنګه رسېږي. په خاورو پروت، څادر د خاورو، وجود د خاورو، نو بستره نشته، څادر هم نشي ځان ته لاندې واچوې. عمر اسم دی خاورې له بله روان دی، نو نه به یې پرې پروت. امیر المؤمنین شوم څه شو، څه جلو شو، په دې خاورې لاسې بله ود روان یم پکې. اوس خو صرف لاندې خاوره پرته ده، بیا به یا لاندې هم خاورې، بره به هم خاورې، ښي طرف ته هم خاوره، ګس طرف ته هم خاوره، یو خوا هم د خاورې دیوال، بل خوا هم د خاورې دیوال، بره د خاورې چت، لاندې د خاورې فرش. ایمان دې ته وایي، عاجزي دې ته وایي. غلام سره ما وی خپل مبارک پیغمبر لیدلی دی صلی الله علیه وسلم، د هغه نه لوی شخصیت بل نو. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر لا يمكن الثناء كما كان، چې صح صفت دی او حق دی زه نشم ویلی، خو دومره ویم چې د الله نه لاندې باقي د ټول مخلوق ته مرتبه اوچته ده. لیکن ما خپل محبوب لیدلی دی چې غلامانو سره یو ځای کار کړی دی. ما خپل محبوب لیدلی دی چې غلام او نوکر به په اوښ سور او رسول الله مبارک پړی نیولی دی. ما خپل محبوب پیغمبر لیدلی دی، خپل محبوب پیغمبر چې کور کې بیبیانو سره کار کړی دی، د کور کار. ما خپل محبوب پیغمبر لیدلی دی چې ځان له جامه په خپله ګنډلې ده، نه بیبیانې دي چې جامه به یې په خپله به یې ګنډله. بورقه قسم په خدای بورقه د کوي په خپله ګنډلې ده، څپلی ځان له په خپله ګنډلې رسول الله مبارک. ما لیدلی دی خپل پیغمبر چې سړی د پیغمبر سنت پرېږدي او په بل طرف روان شي، دا بدبخت دی، دا بدبخت دی. د پیغمبر په نقش قدم لاړ شي، هغه کې عجیزي و ځان کې عجیزي پیدا وي، هغه کې کبر او لونی و کبر او لوی ونه کې. بیا بادشاه نه څه پکار چې ته کبر جن کې، ته خو محتاج یې چې سبا خلک ووټ راکړي، ښه عجیزي وکړه چې بیا له خلک ووټ درکړي. ته خو محتاج یې خلک دعاګانې درته وکړي، تا ته به خلک خیرې کړي چې ته کبر جن یې. بادشاه له څه کبر پکار دی، بادشاه او کبر کو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز 3.5 کاله حکومت کړی دی. میلمانه یې رالل، چې میلمانه رالل ډیوه بله وه، هغه ډیوه پړق پړق صحیح پړق پړق دی په خپله ورپاسې د ډیوې برابر کړه. میلمنو ورته وایي ته خو بادشاه امیر المؤمنین، نو غلام ته به دې ویلي ډیوه به یې سمه کړې وه، ما ته به دې ویلي ډیوه به مې سمه کړې وه، نو ته په خپله پاسېدې او ډیوه پړق پړقي، غلام شته، نوکر شته او خلق رعیت شته، بل چاته ولې نه وې. هغه څه وې، وی ډیوې نه مخکې عمر ومه، چې ډیوه مې جوړ سموله عمر او اوس عمر یم، بادشاه نه مخکې عمر و، بادشاه نه پس به عمر یم، فرق نه دی راغلی. نو هغه دی کبر نشته، عاجزي ده. دیو جن حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مینا سره روان دی، لوی لښکر دی ورسره، لوی وزیران دی ورسره، څومره لوی شخصیت. عمر چې رسول الله مبارک یو ځل نه څو ځله د جنت خوشخبري ورکړې ده، یو ځل نه څو ځله د جنت خوشخبري ورکړې ده حضرت عمر فاروق له رضی الله عنه، یو ځل نه څو ځله. هغه عمر چې رسول الله مبارک دغه په حق کې فرمایلی دي که ما نه پس پیغمبر وي عمر به و، او انه لا نبی بعد ما نه پس به نه راځي که وي عمر به و. هغه عمر فاروق، هغه عمر فاروق او حضرت ابوبکر صدیق چې یو ځل رسول الله مبارک جومات ته ننوتی د مسجد نبوي ته، نو ښي طرف ته ابوبکر دی او ګس طرف ته عمر دی.
یو لاس کې ابوبکر ونیوه رضی الله تعالی عنه، بل لاس کې عمر ونیوه رضی الله تعالی عنه، او داسې کړه صحابو ته مخ کړې وی هکذا نبعث یوم القیامة، وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو دقسې پاسو. هغه شخصیت رسول الله مبارک د جنت د کور او د محل خوش خبري مو ورکړې ده. عمر ستا محل مې ولیده، نو کې میراج کې د وردن نشم، او عمر ستا غیرت را مخ کې جواسه نه غوسه در نشي، ما محل تبې د ما اجازت نه ولې نه وته، نو هغه په جلا شو د خوشاله نه ابکا غارو یا رسول الله، الله رسول ما به پتا غیرت کو دنه وته خو فخر د ما د پاره خوشالي و ما د پاره. لیکن هغه عمر فاروق رضی الله عنه، هغه عمر حضرت حذیفه ابن الیمان صاحب السر د رسول الله مبارک رازدار دی، ډیر رازونه دي ورسره د پیغمبر مبارک. حذیفه راوغوښت، حذیفه یو تپوس نه کوم تا سره خو د حضور پاک مبارک ډیر رازونه پراته دي کنه؟ وی او ډیر. وی منافقین درته ښوولي دي؟ وی او بالکل امیر المؤمنین، لکه مې لیست پروت دی د منافقینو، ما ته ښوولي فلان کې منافق، فلان کې د فلان کې زوی منافق، فلان کې د فلان کې زوی منافق، فلان کې د فلان کې زوی منافق، ټول یې راته ښودلي دي. خو ګوره امیر المؤمنین که غواړې عادته ښولی نشم ښولی، دا ما سره د حضور پاک راز دی، راز د طالبانو ته ویمه، زه ورته ویمه، ویم هغه م ویرېده که ورته مې وقول چې دا منافقین دي، نه خو بهادر انسان دی، اوس به توره والي ټول به ټک وسدرېږي. زه ویم هسې امیر المؤمنین نشم خولی، دا ما سره د حضور پاک راز دی، راز دا نشم خولی. حضرت عمر وجړل ورته وی نه حذیفه ما ته مخایا، دا منافقین د پیغمبر مبارک راز دی، خو ته د منافقینو په دې لیست باندې یو نظر ور واچوه چې د عمر نوم پکې شته که پکې نشته. دومره د خدای یره پې غالبه، دومره لکه عجیزي پرته ده. او د مینا په میدان کې روان دی، او د دنیا خلک ورسره دی، صحابه او قومند جرنیلان د فوج او د پولیس مشران او وزیران او مشیران، او یو غونډۍ ته وخت او دغه ګریوان یې ونیوه، دغسې دا ګریوان دی ونیوه داسې، او خلکو ته یې مخ کړې، او څه وایي خلکو ته داسې خلکو متوجه شي، او داس ګریوان یې ځان ونیوه، او چې ګریوان یې سینګ ونیوه که نه، دا خبره واوره، نو څه وایي ای عمره یاد دی شي، خلک حیران دي چې دا دې څه وایي، عمره یاد دی شي دلته به دې اوښان سرول، دلته څپلی به دې نه وې، جامې به دې نه وې، شلېدلې به وې، او د اوښانو چې به مې دلته وسرول، د شپې به مې کور ته بوتل، نو پلار به راته وې خطا به ای عمره تا نه به څه جوړېږي، خلک سار اوښان بودي ماښام یې ماړه راولي، ته یې اوږې بودې اوږې راولې. عمره د اوښانو د چلولو سر په چلم نه پوهېږې، اوښان نه شي سرولی، تا نه به څه جوړېږي عمره هغه کس وی ګورئ، دا نن چې دنیا در نه تاویږي، دا صرف د قرآن او د رسول الله مبارک برکت دی. بادشاه به کبر نه کوي، ته کبر سره پاره کې، بس خدای مقام درکه کنه، عاجزي وکړه، غریبو سره کښېنه، مسکینانو سره کښېنه. قسم په خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو سره یو ځای به ناستو، ځان یې اوچت نیسابه، بار نه میلمه راغی، پته به ورته نه لګېده چې پیغمبر علیه السلام کوي. نو یو څوک شو شیخ زانن چې دی لا بوډا دی بیا ځای نه کوي، او بل ملکون یو بادشاه جبارون چې بیا کبر جن کوي، او دریم څوک دی فقیر مختال، آها چې دی غریب دی بیا کبر کوي. مالدار لم کبر ګناه ده، د مال خوشته کنه، مالدار لم کبر لوی جرم دی، لوی جرم. کارخانه موټر خوشته کنه، نو کم وخت ته ولې کبر کوي؟ ته غریب یې لږ خدای ته به سجده پرېږده، او بیا داسې ووایه چې پیغمبر مبارک وایي فقر زما فخر دی، خره چې فقیر یم چې تا خو الله یاد کړمه. ته ګوره د خدای غیرت ته چې مالداري درکوي که نه درکوي، خدای په دې فقر هم خوشحاله، شکر دې په سترګو جوړ، خدای په دې فقر هم خوشحاله یم، ابل که خان دې په لاسو شل دی، خدای په دې فقر هم خوشحاله یم، اگه خان دې تا ته نو درېږي، د تا ته 15 وخته ولاړی. نه خانان نیکان خلک هم شته، الحمدلله صالحان خلک. اگه گورنر دی او نواب دی تا ته نو درېږي، او زه تا ته ولاړی ما،
هغه سره تسبیح لاس کې نشته، ما سره تسبیح لاس کې هغه بچو پسې منډه وي، ماله خدای ته بچي را کړي دي. دا ووایه زما وروڼو کبر په خدای بدي شي. هغه فرعون یې راواغې چې هغه چغې به یې والې بحر قلزم کې غرق که، او نن امجوسا د مصر په میوزیم کې عجیبګر کې پرته ده. سخا داړۍ، دا سخا پوزه، دا سخا لاسونه، او په صندوق کې د شیشې بندې خلک ورځي او تماشې یې کوي. او زه خو چې ودرېدم لکه د فرعون ملاقات به په دې نیت نه کوو، دا خو ملاقات خلک د لوی سړي کوي، بیا خو ګناه د کفر دی. دا ته به لوی سړی نه وایي، د خو د خدای دعوه کړې وه، ای زه خدای یم، او ټیزه نه خدای ته خېټه کې د 15 ډړی غول پراته دي، او خدای یم ته خدای متیاز یې. ورشه وګوره چې کم بینده نه ځي، ټټی کې چې کښېنې له غوندې وګوره چې څونه بینده نه ځي، سهار او ماښام څومره سوټه کې ته خدای یې. ته ځان ته رب وایې؟ رب هغه ذات دی چې بیماري نه راځي، تکلیف نه راځي، ډوډۍ ته، خوراک ته او دسماتي ته محتاج نه دی، صفا او ستره. ان الله جمیل یحب الجمال، پاک او خوبصورت او ستره دی الحمدلله. ما وی پیغور به ورکو، د زړه کې مې راغلی داسې ای ټیزه نه ما وی د شکل ته دی وګوره، تا وی زه رب یم، زه خدای یم، هلته پروت دی غرور. او شیطان سره خدای څه وکړل؟ شیطان هم وی که نه خلقتنی من نار وخلقته من طین. د ده ته سجده وکړم آدم علیه السلام، د خټې نه پیدا، د اور نه پیدا. کبر یې وکړه، کبر ابا واستکبر وکان من الکافرین. قرآن وی د خدای د حکم نه انکار وکړه او کبر یې وکړه. اوس هم چې څوک د الله احکامات نه مني، دا کبر جني، دا کبر کوي. چې د خدای د حکم دا فرمانی څوک هم کوي، دا کبر کوي. مونځ نه راځي، دا کبرجن دی، د خدای ته حاجت نشته، دی ځان ته خدای ته محتاج نه ګڼي. دی چې مونځ نه کوي که نه، دی روژه نه نیسي که نه، دی خدای ته دې ته ځان لوی ښکاري چې مړه روژې ته پکې حاجت دی، دا مونځ ته پکې حاجت دی. مونځ وکړه، تندې په خاوره ولګوه، عاجزي وکړه. یو ورځ به دا ناره تېره کړه، یو منټ یو ورځ به دا ناره تېره کړه او لوږه تېره کړه، عاجزي وکړه الله پاک ته. د خدای پیسې راواله، د خدای په لار کې ورکړه، عاجزي وکړه. د خدای مال راواله، خدای پاک له ورکړه، عاجزي وکړه. ته ګوره چې خدای په دنیا او په آخرت کې عزت درکوي او که نه درکوي. ابا واستکبر وکان من الکافرین، کبر یې وکړه. ابا واستکبر، تکبر یې وکړه. الله قرآن شریف کې فرمایي، نو رب العالمین ورته څه فرمایي؟ رب العالمین ورته وفرمایل چې فما لک، کوزېږه شابه جنت ته کوزېږه، بالکل کوزېږه جنت نه. تاله نه مناسب ان تتکبر فیها، چې په جنت کې تکبر وکړې. فاخرج وځه، ورک شه. کبر تلویي ما سره ښایېږي، ته څه شی؟ امام غزالی منهاج العابدین کی لیکلی دی 80,000 کال عبادت کړي. څونه؟ 80,000 سال عبادت. عابد دیته وایي ذکرونه او روجې او فرشتو سره به بر اوسېده، خو چې تکبر یې وکړه، زه دغه یم د اور نه پیدا، او دته به سجده لګوم. 80,000 کال عبادت په اوبو لو شو، ختم، ذلیل او رسوا شو. دنیا ته راولېږه، زه اوس دنیا ته بس. او بیا هم عاجزي ونه کړه، بیا هم معافي ونه غوښتله. بیا څه وایي؟ وی د دې آدم د لاسه خو زه ذلیل کړم، هر طرف نه به ولا راتاوېږم، هر طرف نه. او دې به زه ستا تابعدارۍ ته نه پرېږدم، د ده بچي به تابعدارۍ ته ستا نه پرېږدم. الله وی ښه، ما ته قسمونه خورې، ما ته بډې وی، ما له جوابونه راکې چې د دې آدم اولاد کوم هم ستا ومنل، ستا او دې به ټول دوزخ په دنه ډک کړم. ان عبادي لیس لک علیه سوء. فکر مه کوه چې کوم زما بندګان دي، بندګي د عاجزي ده پکې، بندګي د عاجزي ده پچا کې، هغه ته ټرت هم نشي کولی. اگر ګناه وکړي بخښم به ورته، زه څه کولی شي؟ چا کې عاجزي رو بندګي رو، ما ته تندې په سر لګوي، ته ورسره هر څونه چې ګمراه کېده بیا بخښم او جنت ته به لېږم. ته څه کولی شي؟ زما وروڼو په کبر خدای ډېر خفه کېږي، په عاجزۍ الله خوشحالېږي. یو ځل رسول الله مبارک د مدینې منورې په لاره په روانه ده، یو ډیران ته ودرېده،
صحابه سره ودرېدل چې ډیران سره څه کوي. صحابه بوزې پټې کړې وي دا څه شی دی؟ وي دا ډیران دی. وي ډیران څه ته وایي؟ ګوره پیغمبر مبارک ډېر هوښیار دی. وی صاحب دا خلک پکې دا ډوډۍ چې خاشي وغورځوي ترکاري خاشي دلته وغورځوي کور کې چې کوم د ګند من دي دلته راوغورځوي دا وي ټوکلې موکلې زړې جامې دي چې خیرنې شي او وغورځېږي دلته کې وي دا ډوکي دا چې څوک خوراک وکړي هغه چرګ مرګ ګډ مړ وخوري ډوکې دلته وغورځوي دا هغه رسول الله مبارک وفرمایل نه 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 دا هغه څیز دی چې د کوم څیز دپاره یو ورور لګي بل ورور وجني څه دپاره وجني ډوډۍ دپاره هغه ډوډۍ چې خېټې ته لاړه دې ډېران ته راشي هغه ډوډۍ چې په ځمکه پرېوته هغه ترکاري چې سخا شوه دلته راشي هغه رور د رور دپاره مسلمان د مسلمان د کپړې دپاره وجني ډوډۍ دپاره وجني دا هغه کپړه ده چې دلته اوس خیرنه پرته ده پوده دې پټوی کم څیز ده چې مسلمان وجني رور حیا اخلي نن هغه څیز دی هغه خوره ده هغه کمې خورې ده چې یو بل وجني دا د ډیران تاسو د سپې مې پټوي قبر باندې الله خفه کېږي قبر به نه کوو عاجزي به کوو په عاجزۍ الله خوشحالېږي غرور به نه کوو بل مسلمان ته به سپک نه ګورو غریب ته به سپک نه ګورو مزدور دیاړیمار ته به سپک نه ګورو همسایه ته به سپک نه ګوري افسر به خپل کشر ماتحت ته سپک نه ګوري بالکل نه بالکل به نه ګوري ځان به زړه نه ښکته ګڼې او د خدای شکر به ادا کې او حمد به قسم په خدای به دې خدای خوشحالي الله به خوشحاله شي رسول الله مبارک فرمای لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من کبر چې د چا په زړه کې د شلشم د دانې عمره کبر پروتي جنت ته به نه ځي هله به ځي چې په دوزخ کې وډبوي او د دغه کبر غرور ته وباسي او پاکي کې د هغې نه پس به بیا جنت ته ځي پلیت او خیرنه جامه څوک نه اچوي چې ښې وډبوي په وډکوانو کې او په صوباړو باندې هلې اچوي دې به ښه ډبولي هله به ځي نو کبر به نه کوو ښه انشاءالله عهد به کوو عهد چې انشاءالله موږ به کبر نه کوو لویي به نه کوو لویي چا سره ښایېږي وایه ادنا سره او بل مسلمان ته به سپک نه ګورو بالکل سپک به نه ګورو او پیسې او دولت خدای درکړه د خدای شکر به ادا کې د خدای رحم به وکړې دین ته سپک کتل ګیرې ته سپک کتل پټکي ته سپک کتل مسلمان ته سپک کتل غریب ته سپک کتل دیاړیمار ته سپک کتل ملا ته سپک کتل غریب ته سپک دا به بالکل نه کوو ښځې ته سپک کتل دا به لور ته ښه نظر نه کول او زوی ته ښه نظر کول دا به نه کوو انشاءالله په دې الله خفه کېږي داسې خپلې واقعاتو اورېدو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ خپلو ملګرو سره شیر کړئ ډېره مننه